خلک ماته وایي د جیمیل پاسورډ څنګه چینج کیږي او یا ما نه ویر شوی دی یا څنګه د مسیجونو کې ماته خلک وایي چې د جیمیل پاسورډ موږ ته وښایه. د جیمیل پاسورډ ډېر اسانه چینج کیږي او زه ویډیو کې تاسو ته ښیم که تاسو نه جیمیل پاسورډ ورک وي یا غلط شوی یا کله چینج کړی نه وي نو په دې ویډیو کې زه درته ښیم صرف چې جیمیل هم کولاوي زه تاسو ته ښیم چې څنګه د جیمیل پاسورډ په ډېر اسانه سره چینج کړي. که تاسو نه مخکې غلط شوی که ورک شوی که هر رقم شوی هیله تر ما سره واوسئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه د جیمیل پاسورډ کولی شئ په ډېر اسانه چینج کړئ. یا دلته به راشئ اول به خپل جیمیل کولاو کړئ. کله چې خپل جیمیل کولاو کړو د بره سر کونج کې دلته سره علامه چې دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو بیا به د ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په ګوګل اکاونټ باندې چې کلیک وکړو لږ صبر وکړئ چې دا لوډ اخلي. دا چې کله کولاو شي تاسې به راسئ پرسونل انفو ته. پرسونل انفو باندې چې کلیک وکړو کته به راشئ پاسورډ ده. کله چې دا پاسورډ پیدا کړه پکې دا پاسورډ دی. دې پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. دې پاسورډ هم چې کلیک وکړو لږ صبر به وکړئ. دلته تاسو نه د موبایل کوډ غواړي یا د موبایل نمبر یا ما ګوته پکې اخ کړی فنګر پرنټ مې کړی فنګر پرنټ مې وکړو. تاسو به صبر وکړئ داسې دوه هغه درته راځي د دواړو کې به یو رقم پاسورډ واچوئ چې څنګه ستاسو پاسورډ د زړه وي. دې کې به یو غټ حروف یو ټکی ډاټ ماټ چینج پاسورډ به ووایي بیا چینج پاسورډ به ووایي بیا به لږ صبر وکړئ لوډ اخلي او ګیټ سټارټ به وایي. ستاسو پاسورډ چینج شو. تاسو کولی شئ په هر ځای کې جیمیل میمیل کولاو کړئ او که کوم سوال او پوښتنه لرئ کولی شئ موږ ماته کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله آینده کې په هغه باره کې هم زه کولی شم تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړم. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو. هیله کوم چې د ما چینل سره لایک فالو کړئ.